السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته دوه مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید چې له امله یې د ماشومانو په ګډون یو شمېر هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته په کلکو ټکو غندلې دی. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼې کې راغلي پخوانی ولسمشر دا بشري ضد جنایت او ظالمانه عمل په کلکو ټکو غندي او له روان ناورین څخه د هیواد د ژغورنې یوازینۍ لار د سولې د بین الافغاني مذاکراتو کامیابي بولي. نوموړي یو ځل بیا په جګړه کې له ښکېلو افغاني لورو غوښتنه کړې چې د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه چې له امله یې یوازې افغانان وژل کېږي پای ته ورسوي او سولې ته د رسېدو لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. بل خوا د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ په خپل کلني راپور کې د یوې سروې پر بنسټ ویلي چې که څه هم افغانستان کې د تیر کال په پرتله ناامني کمه شوې، خو بیا هم دا هیواد په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد دی. راپور دغه راز طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او زیاته کړې ده چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 40 سلنه خلک ترهګرۍ اغیزمن کړي دي. راپور کې راځي په افغانستان کې د 80 سلنه وژنو مسؤل طالب وسلوال دي. راپور کې وړاندې راغلي د سولې خبرو له پیل سره هممهاله د ترهګرۍ کچه کمه شوې، خو لا هم طالبانو خپلو ترهګریزو کړنو ته دوام ورکړی دی او دا چاره د سولې پر پروسه منفي اغیز لرلی شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.